يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. دوی وی چې موږ مدینې ته لاړ شو نو عزتمن به راولګي ذلیله به وباسي. پیغمبر ته والعیاذ بالله ذلیله وي. نو وادي وري ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. الله وادي وري ګوره عزت ټول د الله دی، د پیغمبر دی او د مؤمنانو دی. دې څنګه ځان ته عزتمن وي او پیغمبر ته ذلیله وي. ولكن المنافقين لا يعلمون. الله دا کم عقلان دي نه دي. و د کم رب په لاس کې چې خزانې دي، د کم رب سره چې ټول عزتونه دي، د هغه رب چې څوک بندګي کوي هغه به د رزق نه پاتې شي، هغه به د عزت نه پاتې شي. دا کم عقلان دي. نو په دې موقع باندې پیغمبر صلی الله علیه وسلم خندلي. ښه دا خندلي ولي زید رضی اللہ عنہ خپو چې خفګانې کم شي. کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم ملګری ولیدو چې هغه به خپو نو هغه ته به مسکی شي، وبه خندل چې دی خوشحاله شي. او دا یو طریقه ده چې کله ملګری په غم کې وي نه که نه مخکې داسې څه تېر شوي دي صحابه کرام. اوس د تېر شوي درس کې ما څه خبره ذکر کړې. عمر رضی الله عنه راغلی او پیغمبر صلی الله علیه وسلم خو څه چېرې کوو. پیغمبر صلی الله علیه وسلم خوشحاله و یې خانده. خلک داسې کوي. اوس زه تا ته وایم چې په ما غم دی، مسله راغلې ده، یو پلاني راته دا وایي، هلته دا دي، هلته دا دي، او ته راسره هم داسې کوي او دغه چوف چوف شروع کړي او دا اوف اوف شروع کړي او زما غم دی ښه ډېر ما وی تا ته سلام. خلک غم که چا ته راښکاره کړي او ووایي خو دې دپاره چې دی پکې ما سره شریک شي لږ کمې کړي راله خو تا وله ښه ډېر اخو ښه دا مسله ده. څه ووایم ګورئ که حل شي غریب له مسله ښه ډېره. هغه وایي زما ټیسټ وشو اینه کې مې دا مسله ده اولو دا خو زمونږ غني هم دی نه مړه او زمونږ غني کم مړ بس دا الله په لاس کې ده. نو دا خو تا د دې مسلمان کم ښه ډېر کو ته د کوم ځي عقل استعمالوي. غم کمول پکار دي د مسلمان. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم دلته خندلي وو. ښه یو پیر انس ابن مالک وایي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم به د ام حرام بنت ملحان کور ته تو، د ام حرام کور ته به تو، او ام حرام د ام سلیم خور ده. او تیر شوي درس کې د ام سلیم باره کې تاسو اورېدلي چې ام سلیم د پیغمبر سره ترورې ده، رضاعي ترور ده، او یې د پلار په تروریانو کې راځي خو محارمو کې ده. نو دا ام حرام دا د ام سلیم خور ده. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم به د دې ام حرام کرا تو هغې به له خوراک ورکو، ډوډۍ به ورسره وخوړه. یو پیر پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورغی هغې خوراک کېښه او پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم روټۍ وخوړه بیا ویده شو. همالته ام حرام کرا ویده شو. د خوب نه اکدم راپاڅېد او خندل. هغې ورته ویي وما یضحکک یا رسول الله، تاسو خاندئ ولې؟ وی په دې خپل امت کې مې بعض خلک ولیدو غزاة فی سبیل الله چې الله په لار کې به جهادونه کوي، یرکبون ثبج هذا البحر، او د جهاد دپاره به دومره سختې تیرې او دومره لرې به ځي چې د دریاب په شا باندې به سفرونه کوي. دریاب په شا څه معنی؟ په کشتو کې، په کشتو کې به سفرونه کوي د جهاد دپاره. مثل الملوک علی الاسره، په دې دریاب او په کشتو به داسې سواري لکه بادشاهیان چې په تخت باندې ناست